د احمد مسعود تازه او نوې څرګندونې او په اړه یې د خلکو نظرونه. په خیر راغلي لیدونکو، دغه ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو خبر شئ. احمد مسعود وایي موږ د پنجشیر مقاومت جبهه د څوکیو او دندو لپاره مقاومت نه کوو. زموږ مبارزه د مشارکت او بنسټیزې ونډې لپاره ده. په همدې تړاو بیا ګڼ شمېر افغانانو کومنټونه کړي دي. لومړی کومنټ به درسره د عبدالرشید شریک کړم چې لیکلي دي ستاسو مقاومت نور ملت ته معلوم دی. مقاومت نه بلکې د ملت په وینو تجارت کوئ. وطن فروشانو غلو نور مو وخت تیر دی. ذبیح الله معیار ورته لیکي چې دغه 20 کاله مو میلیارډونه نامشروع ونډې واخیستې، ماړه نه شوئ چې په دغه 20 کلونو میلیارډونو ګټو ماړه نه شوئ. خدای مو د ګور په خاورو ماړه کا. شکر دی چې هغه قهرمان مو نشته. له هغه څخه خو مو اور اخیستی و. د ټول هیواد نیمایي بودیجه د شمال ټلوالې اخیستله. اوس هم همغه خوبونه ګورئ تاسو، خو دغه خوبونه مو نور د پنجشیر سیند ته ووایئ. اوس هغه وخت نه دی. که د خبرو له لارې سوله وکړئ په خیر به مو وي، که نه هماغلته به همدغه کوچنی غار کې په ګونډو شئ او بیا به د راتلو په ارمان اوسئ. هر څومره ذخایر چې ولرئ شاید یو کال مو بسنه وکړي، له هغه وروسته به مو بیا څوک فریادونه وانه وړي. نو ښه خبره دغه ده چې د دغه خبرو له طریقه د سولې خواږه نامه ته لبیک ووایئ. ترڅنګ یې عبدالحنان شریفي لیکلي دي چې ستاسې د مشارکت تعریف کوادی شي خبري چې هماغه سابقه سهامي شرکت غواړئ که بل څه. او په آخري کومنټ کې حضرت خان ورته لیکي چې د څه شي مقاومت جبهه، د خپلو حرامو پیسو د دفاع په خاطر جبهه چې کله په دې مقاومت کې مردار شوئ قبر او قیامت کې به دې د خپلو حرامو پیسو د دفاع په خاطر جبهه چې کله په دې مقاومت کې مردار شوئ قبر او قیامت کې به مسحشر وي. ملت نور ستاسې په خبرو نه غولېږي. الله مو تباه که. درنو لیدونکو، دا وې د احمد مسعود څرګندونې او د خلکو شخصي نظرونه چې موږ له تاسو سره شریک کړل. که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو یوټیوب چینل مو درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا الله مو مل شه.